الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. په هلمند کې یو کس داسې قرآن شریف لیکلی چې د لیکنې په برخه کې ځانګړی دی. د دې قرآن کریم ځانګړنه په دې کې ده چې د هرې لیکې په سر کې د الف کلمه راغلې. د دې قرآن کریم لیکونکی 55 کلن حاجي بخت جمال توخی وایي چې دا کار یې د قرآن کریم سره د زیاتې مینې پر بنسټ کړی. نوموړي د بوست راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویل چې زیات قرآن شریفونه مې لیکلي، وروسته دا فکر راته پیدا سو چې څنګه کولای سم د قرآن کریم یوه داسې نسخه ولیکم چې ځانګړې وي. نوموړي زیاتوي چې تر اونیو فکر او سوچ وروسته په دې نتیجه ورسېدی چې داسې یو قرآن کریم ولیکي چې هره لیکه یې د الف په تورې پیل سوې وي. توخی وایي په دې قرآن کریم کې د دې ترڅنګ یوه بله ځانګړنه هم ځای کړې ده، هغه دا چې د قرآن کریم د 114 سورتونو په سر کې راغلي بسم الله یې په بیلو بڼو لیکلي چې په هغو کې یو شمېر ډولونه تاریخي بڼه هم لري. نوموړي زیاتوي چې دې کار یې زیات وخت ونیوي تر څو د قرآن کریم ټول توري او حرفونه وشمېري او بیا یې د یوه ځانګړي حساب له مخې په لیکو کې داسې ځای پر ځای کړي چې د کرښې په سر کې الف راغلی وي. د نوموړي په خبره ویه کولی سوه یوازې په 11 میاشتو کې د یاد قرآن کریم لیکل بشپړ کړي. هغه قرآن کریم چې پر ایتري کاغذ لیکل سوی و، د نوموړي په خبره چې په موقته اداره کې ولسمشر حمید کرزي ته ډالۍ کړ. په وینا یې چې بیا کرزي کابل ته وروغوښت، د 100,000 افغانۍ نغدي جایزې ترڅنګ یې میاشتنی معاش هم ورته وټاکئ چې تر ننه پورې نه دی لیدلی. توخی وایي چې ولسمشر حمید کرزي ورسره ژمنه وکړه چې د ده په لاس لیکل سوی قرآن کریم به په ملي ارشیف کې ږدي. ښاغلي توخی اوس یو بل قرآن کریم لیکلی چې کټ مټ د هغه بل قرآن کریم په څیر دی، خو توپیر په دې کې دی چې دا تر مخکې هغه ډیر لوی دی او یوازې په 4 میاشتو کې لیکل سوی دی. دا قرآن کریم چې 55 سانتي متره بر او 15 سانتي متره سور لري، ټول په 115 پاڼو کې لیکل سوی دی. حاجي بخت جمال توخی وایي غواړي د قرآن کریم دا قلمي نسخه د سعودي عرب پاچا ته ډالۍ کړي. پاته د نوي چې حاجي بخت جمال توخی تر دا مهاله د قرآن کریم 19 قلمي نسخې لیکلي چې بېلابېلو روحانیونو او اشخاصو ته یې ډالۍ کړي دي، او د دې ترڅنګ یو شمېر دلایل الخیرات هم په قلم لیکلي چې زیاتره برخه درودونه دي. د پام ټکی دا دی د نوموړي په خبره چې د دوبي په 45 اوږدو ورځو کې یو قرآن کریم لیکلی دی. حاجي بخت جمال وایي که موقع ورته ورکړل سي او اقتصادي ستونزې حل سي، نو په دې برخه کې به داسې کارونه وکړي چې د نړیوالو پام به ځان ته واړوي. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم.